وخت مو په خیر د رڼا ټلویزیون څخه د کاروان خپرونه او زه مینه اکبري ستاسو په درانه چوپړ کې یم په دې هیله چې د خپرونې د پیل نه تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. نن هم را سره یو دروند میلمه ده، هغه هم ښاغلی نستو نادري، تکړه خبریال، یو تکړه شخصیت. زو د دوی سره به خپلې خبرې پیل کړو، خپلې پوښتنې به پیل کړو. سلامونه، وخت مو په خیر ښاغلی نستو، هیله ده چې ښه اوسئ. سلامونه مینا جان تاسو ته او د تاسو ټول د رڼا تلویزیون ټول کارکونکو ته زموږ سلامونه او درنښتونه ورسیږي. خوشحاله یم چې د تاسو په شوبت کې یم او د تاسو سره غږیږم. ډیره مننه. ډیره مننه. تاسو ډیر ښه پښتو غږیږئ او ډیر ښه فارسي ژبه هم ډیر ښه خبرې پرې کوئ. نو نورې مو کومې ژبې زده دي؟ زه به اول دغه وپوښتم درنه. مینا جان زما وړکتوب او ډیر په پېښور او په خیبر پښتونخوا کې تیر شوی دی. د خیبر پښتونخوا له برکت نه اوس زه کولی شم چې په پښتو ژبه باندې لږ تر لږه خبرې وکړم. دا یو خبره ده او هلته زما هغه آشنایی په انګلیسي ژبه هم شوی دی. زه په اردو، انګلیسي، پښتو او اوس لږ په آلماني ژبه باندې پوهیږم او خبرې کولی شم. ډیر ښه ډیر ښه. دا به راته ووایاستئ چې اوس مهال تاسو په کوم هیواد کې ژوند کوئ؟ مینا جان اوس مهال دا له هغه وخت چې په جمهوریت حکومت رانسکوره شو یو کال زه په کابل کې وم او بیا دا زه فکر کوم چې لږ تر لږه 15 کاله کېږي چې زه په آلمان کې اوسېږم. خپل کورنیو سره په آلمان کې اوسېږم، خپل بچیانو سره، خپل میرمن سره او هملته یم. دا لږ تر لږه 15 کاله وشو. ډیر ښه. د افغانستان ژوند ښه و که د آلمان ژوند ښه ده؟ والا دې باندې یو ډیر لوی توپیر دی چې زه نشم کولی چې داسې یو ځانګړی تعریف ورته ورکړم چې کوم ځای ښه او کوم ځای ښه نه دی. افغانستان خو بیا زموږ مورنۍ ټاټوبی دی. افغانستان زموږ مورنۍ خاوره ده، زموږ د پلرونو خاوره دی او هر کله ناکله زموږ په مازغه باندې راځي. زموږ زړه په افغانستان دی او زموږ جسم دلته را روان دی. افغانستان خو زموږ اصلي کور دی. دلته بیا ځینې ستونزو سره مخامخ یو، ژبه سم نه پوهیږو یا هم پوهیږو پکې ستونزې ډیر لرو او په آلمان کې ستونزې ډیر دي خو زموږ دوهم نوم په ټول نړۍ کې کډوال دی خو مجبور یو چې دا مخ ته ورسو. د ژوند د ستونزو او د سترسونو ډک ژوند لرو او مخ ته ځو او هیلهمن یو چې یوه ورځ افغانستان ښه شي او ودان شي، خپلواک شي، چې موږ بیرته خپل وطن ته راستانه شو. ډیر ښه. په آلمان کې اوس مهال په څه کار باندې بوخت یاستئ؟ مینا جان په آلمان کې زه هغه یم له بده مرغه زه په خپل مسلک باندې کار نه کوم ځکه چې زما آلماني ژبه دومره پیاوړې نه دي چې زه ورسم خپل مسلک ته او بیا خبریالي وکم یا کوم هغه یوټیوب چینل نه لرم زه په خپله او یو څو مودې کېږي چې زه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر فعالیت نه لرم. پخوا زه په ټیک ټاک کې وم، اوس په ټیک ټاک کې هم نه یم. اوس زه د یو عادي کارګر په صفت په یو فابریکه کې کار کوم، د نورو کارګرانو سره یو ځای، افغاني کارګران او د نورو هیوادونو کارګرانو سره یو ځای په یو ورځ 9.5 ساعته کار کوم او ورځ 2.5 بجې کار ته ځم، بیا شپه 12.5 بجې بیرته کور ته راځم او زما ژوند همدا دی. 15 ورځ په یو اونۍ کې کار کوم او ډیر دا کار داسې دی شاقه کار دی، فزیکي کار دی. زه مجبور یم چې دا کار وکم، زه مجبور یم. دا یو کال او 4-5 میاشته کېږي چې زه په همدا کار باندې بوخت یم، زم راځم او د خپل مسلک نه ډیر لرې شوی یم په دې 15 کاله کې. دغه ته راتللمه چې تاسو خو یو ډیر ښه خبریال وئ، یو ډیر ښه رسنیزه څیره وئ، نو په افغانستان کې خلکو مینه درکوله، په آرام سره ژوند و، ډیره ښه وظیفه وه،
نو اوس مهال په آلمان کې ژوند که موږ وګورو ډېری کسان چې له هغه ځای څخه راغلي دلته نو دلته د یو عادي کس په صفت باندې ژوند کوي او شاقه کارونو ته مخه کړي، شاقه کارونه کوي ځکه چې یا د ژبې سره بلدتیا نه وي یا څه وي په خپل مسلک کې ورته دلته هغه زمینه برابر نه وي، هغه فرصت یې نه وي، ځکه چې په دې هیوادونو کې چې ژبه دې نه زده نو نشي کولی چې خبریالي کې څه وکولی شي هغه څنګه چې سړی وغواړي کار وکړي. نو دا څومره تا ځوروي، څومره درته سخته ده؟ داسې دي مینا جانې چې 15 کاله کېږي چې زه داسې د خپل ځان لپاره د خپل ضمیر لپاره د هغه ورک شوي نستو په لټه کې یم چې هغه ورک شوي نستو چې قلم سره او خبریالي سره تفکر سره ډېر کار کړی دی او په همدا نړۍ کې وو د هغه په لټه کې یم. اوس مهال زه د یو کارګر سره مخامخ یم چې خپل ځان ته وینم چې یو کارګر یم، مجبور یم چې باید هغه کار به وکم. کله ناکله زما په مازغه باندې راځي، کله ناکله زما په مفکوره او په زما په تخیل باندې راځي چې یو وخت زه داسې یو سړی وم. اوس ما ته دا درواغ ښکاره کېږي. اوسنی او نننی حالت چې د خپل ژوند ګورم هغه پخوانی داسې درواغ غوندې ښکاره کېږي. رښتیا زه د خپل ورک شوي وجود په لټه کې یم چې یو وارې بیرته ورسره آشنا شم، خو له بده مرغه دا کډوالیتوب یا مهاجرت داسې یو وضعیت دی چې د ستاسو د خپل اصلي شخصیت نه ورځ په ورځ تاسو لرې کېږي او داسې یو نوی شخصیت له تاسو نه جوړیږي، یو نوی شخصیت چې دا شخصیت تفکر نه لري، خیال نه لري، فکر نه لري، یوازې یو ماشین غوندې دی چې زی کار کوي او بیرته خپل کور ته راستانه کیږي، کار ته ځي او کور ته راځي، کار ته ځي کور ته راځي. داسې یو شخصیت. زه استومانه شوی یم مینا جانې له دا ژوند نه، ډېر استومانه شوی یم. دا یې لکه یو ماشینی ژوند دی چې له دې نه یوازې زه هغه کسان چې په افغانستان کې یو څوک و اوس دلته راغلي دي په دا ژوند باندې ډېر استومانه شوي دي، خو څه وکړو، زه مجبور یم چې په دا استومانه ژوند هم خپل ځان ونه بایلم، مخ ته ورسم. بسیار خوب. اگر بیایم خدا نخواسته نمیخوایم مخاطراتی که شما را ناراحت میکنه یادآوری کنم که دې ته راشو هغه نستو نادري چې په خپل وخت کې یوه ډېره مشهوره محبوبه څیره وه، وروسته له هغه نه بدبختانه تاسو د داسې یو پړاو سره مخامخ شوئ چې هغه د اعتیاد مرحلې سره مخامخ شوئ چې تاسو په نشې توکو باندې روږدي شوئ. که د دغه کیسه موږ ته وکړئ تر څو چې لیدونکي ورباندې پوه شي څه لامل و چې تاسو د یو نورمال، یو محبوب، مشهور، یو مثبت څیرې نه دغسې یو اعتیاد ته مخه کړې او په اعتیاد باندې اخته شئ؟ مینا جان ارجمند، من خدمتتان به عرض برسانم که دوره جمهوریت یک دوره بسیار وحشتناک در بخش تکثیر و پخش مواد مخدر به شمار می رفت. در تقریبا 15 تا 16 سال پیش از امروز یک موج وسیع تکثیر خطرناک از تابلیتکا وارد محافل بزرگ فرهنگی اجتماعی به شخصیت‌های تجارتی اینا شد. یک دوره یک چیزی به نام تابلیتکا آمد که قیمتی از $150 بود و تنهایی را لولای بالای جامعه‌ای استفاده می‌کردن، مانند تجارها، مانند آدمایی که یک اندازه منابع درآمدی خوب دارن، کسانی که در یک اوج شهرت هستند یا کسانی که متاسفانه در این دوره از این مسائل که به طرف تلویزیون ما هم را پیدا کرد و مقامات تلویزیونی ما به شمول من و اینا وارد این دنیای وحشتناک تابلیتکا و اینا شدیم و بعد این به مرور زمان تاثیراتش کم شده رفت. مافیا همی کار کردن که شما را اول توسط تابلیتکا احتوا بکنن و مشتری های خوب پیدا بکنن و بعد از او آرام آرام شیشه را وارد صحنه بکنن. یک مواد مخدر یا مفتامین به نام شیشه که خیلی وحشتناکتر. یعنی من خدمت شما بگویم مینا جان که ما تقریبا 7 سال
قوی ترین مواد مخدر جهان کشیدیم که یعنی جهان تا به امروز دیگه از شیشه کرده چیز بالای اختراع نکرده در بخش مواد مخدر و این را در افغانستان تکثیر کردن به شمول ما که ما به عقب میبینم یک موج وسیع از بچه های سینماگر، آوازخوان، شاعر، نویسنده، تجارای خوب و آدم های زیادی متاسفانه مدفون شدن در امی بدبختی. یک ایده بسیار معدودی ما که احساس میکنم از میان بچه هایی که با ما بودن، ما 87 تا 88% از دوستای خود از دست دادیم و مردن و آدمای بسیار خوبی بودن و 1% کمی نجات پیدا کرده که جزی از اونا هم من هستم از نجات یافتگان. متاسفانه دوستان زیادی مردن. بسیار یک چیزی یک قصه دردآور است. متاسفانه جای تاسف هم است که مقامات یعنی در این کار دست داشت. اگر شما یک چند مقامات بر ما نام بگیرین آقای نسو، اگر امکان داره که بر از او درس عبرت شود که به همچون کاری یا مبتلا بودن جوانای کشور ما را به همچون یک مباح اخته کردن و فعلا اینا میرن زندگی بسیار خوب و مرفه دارن، اگر میشه نامایش بگیرین. ببینین مینا جان، نامایشان بسیار ساده گرفته میشه. اینا رو ببینین از دوره اواخر آقای حامد کرزی تا به دوران سقوط، تمام وزیرای داخلی افغانستان که آمدن مواد مخدره آمدن در این مسندها، چی تاجیک و چی پشتونش که خود بسیار خپل زانت خپل اسپیسل اخکارکی، اینمی مردمی که آمدن از اواخر آقای حامد کرزی تا به ختم دوره جمهوریت، تمام این وزیرها اینا او طبقات لعنتی وحشتناک بودن که تمام اینا در مواد مخدر دست داشتن. تمامش اینمی هر کدامی از اینا که شما میایین میبینین اینا با مواد مخدر دست داشتن. یک نفرش ما به گونه نمونه نام میگیرم، به نام آقای نظام الدین غوری. نظام الدین غوری که بیشتر مردم به نام نظام دول میشناختن، نظام الدین نظام الدین بهاوی. نظام الدین بهاوی که آمر کشف کل مواد مخدر افغانستان بود و که به نام آقای نظام دول میشناختنش، شما باور کنین مینا جان بالاتر از چندین قصر بسیار پهناور اینمی آقای بهاوی در قرغه دارد. من برای مردم افغانستان میگم بزرگترین قصری که شما در قرغه میبینین مربوط آقای بهاوی هسته که این آدم یکی از وحشتناکترین مافیای مواد مخدر بود و زیر دستانش که آدمای زیاد دیگه بودن میفروختن. آمرین اوزه در این دست داشت، معینه ها در این دست داشت، وزرا در این دست داشت. شما باور بکنین مینا جان در ظرف یک شبانه روز تنها فروش مواد مخدر زیر پل سوخته به بالای $100,000 میرسید. ما تنها پل سوخته نداشتیم، ده ها منطقه دیگه بود، سرای شمالی بود، کمپنی بود، کارتی نو بود، تپه نادرخان بود، جای مختلفی بود که این فروخته میشد. شما با یک بزنس میلیونی طرف بودین، با یک بزنس میلیونی. ما داشتیم 4 میلیون معتاد در سر تا سر افغانستان. اگر احساس بکنین که 1 گرم مواد که بالای $2 قیمتش بود، ما تنها 1 گرم مواد $1 فکر میکنیم. در یک شبانه روز 4 میلیون دلار درآمد مافیای مواد مخدر افغانستان بود. تمام اینها دست داشتن. این وزیر صاحبایی که حالا من یک وزیر میبینم، یک وزیرک میبینم که یک سازمان ساخته و یک جریان ساخته و مچیم که حالا بمینیست یک آدم صادق آمده و میخواه مبارزه بکنه و فلانه بکنه. اتفاقا وحشتناکترین کار در دوران آقای وزیرک صورت میگیره. من نامش میگیرم، دمی آقای اندرابی. آقای اندرابی در دوران شما بزرگترین مواد مخدر در اوجش قرار نداشت، برای تو در بوجی پول نمی آمد. حالا تو آمدی شیشتی که مرشیم که آقای احمد مسعود چی تو رکاییس و بچه استادتا را دو میزنی و فلانی را دشنام میکی. خود تو یکی بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر نبودی آقای اندرابی؟ و مثل تو صدا تا دیگه این آقای پتنگ، این آقای مچین فلانی، تمام این قاچاقچیان مواد مخدر است. اگه ایره بگوین آقای نستو شما را کی به این مباح مبتلا کرد اگه نامش بگیرین؟ ببینین ما توسط یک پروسیجر بسیار وحشتناکی با دستای مختلفی که من برای شما گفتم که
ما را زمانه وحشتناکی که وجود داشت و فضایی که وجود داشت، یعنی یک موضوع است مینا جان که هر معتاد میگه که مرا یک کسی دیگه معتاد کرد، یک قضیه است، اما یک چیز دیگه هم هست که خود انسان هم نقش داره در معتاد شدن خودش. وقتی اگر من برای یک آدم میگم که شما بیاین این مواد استفاده بکنین، این مواد بکشین که خوب است، اگر او آدم بخواه نکشه هیچ وقت نمیتونه که ما به او به جبر بگوییم که شما مواد استفاده کنید. اما در قبال من که یک موضوع وجود داره که ما تحت شرایط و فضای صورت گرفته بودیم که برای ما در داخل تلویزیون توسط کسانی آورده اشتغال من نمیشه بگویم که استفاده کنین و معتادیت نداره، استفاده کنین معتادیت نداره، شما رو به یک اوج میبره. واقعا نیشای دوره اولش خیلی یک اوج قوی داشت و ما متاسفانه نه تنها ما که یک مجموعی از بچه هایی که ما در تلویزیون بودیم معتاد شدیم. فعلا صدتان چطور است فعلا؟ نه دیگه، من تقریبا 5 سال از حالت پاکیم میگذره. من تقریبا 4 تا 5 ماه پیش مراسم 5مین سال پاکی خود از مواد مخدر شیشه تجلیل کردم. فعلا یک زندگی بسیار نرمال با 5 سال پاکی دارم و اتفاقا من احساس میکنم که یگانه راه ترک مواد است که شما از امون معوته و فضا بیرون براین. من از خداوند خودم بسیار زیاد شکرگزار هستم که خداوند بزرگ من برای من یک چانس دوباره زندگی را داد و مرا از محلی که هر لمحه و هر لحظهش خاطری از اعتیاد بود بیرون کشید، فرسنگ ها دور به یک جای آورد که اینجا همه چیز برای من نو است، زبان نو است، شهرها نو است، کوچه ها نو است و برنامه های نو به زندگی من ایجاد شد. من اینجا آمدم با اولین گامی که گذاشتم این بود که قهرمانی اولی است که مواد ترک میکنی و این یکی از قهرمانی هاست که هر کس نمیتونه. و قهرمانی دومی است که تو اگر اینجا نستوی خبرنگار نیستی و نستوی نیستی که برنامه‌ای که بگیری حکومت به چالش بکشی، حالا اون انسان نیستی، حداقل من حیث یک مهاجر موفق در اینجا باش. من مینا جان رفتم زبان خواندم به سطح بی آینس و یک نمره بسیار خوبم گرفتم در خواندن زبان. بعد از او یکی از چالش برانگیزترین کارهایی که در آلمان هست گرفتن مجوز رانندگی یا لایسنس است که خیلی دشوار است و بسیار شدید دشوار است. او را به زبان آلمانی گرفتم و بعد فعلا موتر دارم و میتونم هر جا برم به سفر به شکر. و بخش دومش هم که اینجا میگن فول اینتگراسیون، یعنی شما یک ادغام شده کلی باشین به این معنا که کار بکنین، مالیه بتین، سوسیال نخورین، پول حکومتی را نخورین، یعنی به این معنا که مالیه که دیگران میتن شما نخورین، خودتان مالیه دهنده باشین، مالیه حکومتی بتین، مالیه صحی بتین، مالیه بیمه موتر بپردازین، معاش داشته باشین، درآمد داشته باشین و زندگی مستقلانه داشته باشین. من تقریبا 1 سال و 5-6 ماهی است که زندگی کاملا مستقل دارم، من حیث یک مالیه دهنده در آلمان زندگی میکنم و بسیار راحت هستم. 5 سال از پاک هستم و یک آدمه که خوب شدیم نسبت به گذشته ها. بسیار عالی، واقعا برات خوشحال شدم آقای نستو. و درنو لیدونکو کوم موضوعات چې ښاغلي نستو یادواري وکړه په اروپا په د اروپایي ژوند کې دغه د لیسانس اخیستل د موټر دا ډیر زیات سخت کار ده. داسې کسان هم شته چې په 10 کلونو کې هم دغه اسناد نه دي اخیستلي، داسې کسان هم شته چې په 1 کال کې اخیستلي دي، داسې کسان هم شته 5 میاشتو کې 2 میاشتو کې د استعداد مطابق ارسو کولی شي واخلي او ترڅنګ یې وویلې ژبه هم د B1 پورې ده او دا هم ډېر سخت کار ده. هغه کسان چې دننه په افغانستان کې زموږ خپرونه ګوري نو ستاسو لپاره غواړم دغه لږ زره توضیح کړم چې کوم کارونه دوی یاد کړل دا ډېر سخت کارونه دي، خو شکر دوی دومره صحتمنده شوي دي چې دغه ټول کارونه دوی کړي دي، سرته یې رسولي دي. آقای نستو، به امید او روزی که ما پس خودت در تلویزیون ببینیم و همگی آرزوی امیر داره که آقای نستو پس برگرده به رسانه ها. و ما اینجا یک سوال دیگه بکنم، دمی وقتا بلکه یک
چند زیاد وقت میشه میبینیم در رسانه های اجتماعی مثلا فیسبوک شد، تیک تاک شد، مردم شما را زیاد آزار و اذیت میدن. چرا شما برش اگر چیز گفتنی دارین که نباید این کارو بکنه، علتی که شما میبینین که چرا اینا شما را آزار میده، میتونین که همینجا برشان بگوین که اینا نباید این کارو بکنه؟ مینا جان، من متاسفانه یک دوره‌ای که من بر شما در پیامم گفتم که شما اگر با من مصاحبه بکنین، اما مردم ها شاید در پایین در این ویدیو در هر جای نشر شود در پایین این کامنتار جملات وحشتناک و شنیع بنویسن. ما یک مشکل بود مینا جان، من تقریبا حدود 15 سال اوج جوانی خوده و اوج انرژی فکری خوده با یک تلویزیون به مصرف رساندم، با آن که اونا گاهی مارش میدادن گاهی نمیدادن، گاهی یک رقم گاهی یک رقم، اما ما با بسیار آرزو و امید قدرتمندی رفتیم به پیش کار کردیم. زمانی که من معتاد شدم و حتی به زیر پل سوخته رفتم اینا، تنها ترین مردی که در زندگی در کنار من استاد شد و خانواده مرا تحت پوشش قرار داد پدر من بود، که یعنی هیچ وقتی به اندازه یک نوک سر سوزن احساس این به خانواده من منتقل نشد که نستو نیست. چون پدر من در اون زمان در تلویزیون طلوع کار میکردن، در جامعه مدنی کار میکردن، معاش خیلی خوب و عالی داشتن و خانواده از نگاه اقتصادی و هیچ چیزی در مشکل نبود. اما من مینیست یک سرباز 15 سال در یک جبهه جنگیده بودم. من مینیست یک سرباز 15 سال در یک جبهه جنگیده بودم و اتفاقا در این جبهه زخم برداشتم و از صحنه معرکه بیرون شدم. من انتظار داشتم که یکی از کسانی که 15 سال من انگیزه هایشانه، تفکراتشانه، دیدگاه هایشانه، بینش هایشانه فریاد زده بودم، یک نفر پیدا شد و بیای بگه نستو چی گپ است، چرا اینجا، چرا زیر پل سوخته؟ ما هستیم، یک کاری انجام خواهیم داد. اما من رقمی شد که من احساس کردم که نه دیگه، تو حالا دیگر در این روند نیستی. یک عقده شد وقتی من دوباره جور شدم، آمدم در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و در کشورهای دیگر. من به خاطر این عقده، برای این عقده گشایی حرفایی زدم، اما یک تعداد از دوستا هم آمدن فشارها آوردن و توهین‌ها و تحقیرها صورت گرفت. یک سال تمام من با یک طبقات از مردم در مشکلات زیادی بودم و بالاخره حالا اون مسئله حل شد دیگه. عقده دل من برآمدم و به این نتیجه رسیدم مینا جان که هیچ وقتی در هیچ جایی بعد از این با عشق نباید کار کرد. نیست یک کارگر باید کار کرد. حالی در روزایی که من در این فابریکه کار میکنم میبینم کار یعنی این، میری کار تا میکنی میایی. عشق داشتن به کار بسیار وحشتناک است. اونها این نوع با ما برخورد کردن. هیچ کسی حداقل نگفت که خدا یارت 15 سال با ما کار کردی چی. و اما وقتی که مجبورم شدم یک تعداد تنها پودری نشته میکردن در پایین کامنت های من. سالهای اول برام سخت بود، پودری میگفتن مرا. حالا من وقتی که فعلا راه میرم و یک پودری را میبینم که از زیر پل سوخته میخیزه، از زیر پل سوخته کمر خودم میبنده یک پودری و میگه که من دیگر میخوایم فرسنگ ها دور از اینجا زندگی بکنم. خودش، خانوادهش، همسرش، 5 کودکش گرفته میاره به یک جای بسیار دور. مادر خود، خواهر خودم گرفته میاره به یک سرزمینی دیگه و در اینجا مینیست یک ماجر ادغام شده راه میره. من احساس میکنم که این یک قهرمانی پودری است. بگذار اونا پودری نشته کنن. اما در این روزا یک کمکی کاهش یافته همین پودری نشته کردن اونا و دشنام دادن های من. چون من نیستم در شبکه‌های اجتماعی و من برای تمام بزرگوارا میگم نه من علیه پشتون ها هستم و نه علیه تاجک ها. من هر دو طبقه را دوست دارم و دقیقا در این شب روز که وقتی به مذاق این دو طبقه گپ نمیزنم قابل پذیرش نیستم. اگر به مذاق هیچ گپ بزنی اوش دشمن میشه، اگر به مذاق اوش گپ بزنی اوش دشمن میشه. مشکل دمیست. خب اگر بایی بیم که یگان ویدیوهای شما رو میبینیم مثلا در مورد آقای احمد شاه مسعود، در مورد آقای عطا محمد نور و جبهه مقاومت و چی باعث میشه که باز یگان تا میگه که آقای نستو یک دفعه در یک نظر میباشه، دیگه دفعه دیگه نظر میباشه، یک دفعه یک طرف میباشه باز دیگه طرف میباشه؟ اگه در مورد همین برمون بگوین.
ببینین مینا جان، ما واقعا 15 سال برای فکر و اندیشه و تفکر احمد شاه مسعود عزیز کار کردیم. ما جزی از بنیانگذاران مکتب خانه مسعود بودم و ما عاشقانه برای فکر مسعود، اندیشه مسعود و رای مسعود 15 سال عمر خود کار کردیم. اگر من منکر شوم دوستانی میگن که داری دروغ میگی. من 15 سال کار کردم. اما وقتی که من من حیث یک انسان جریحه‌دار شدم، زخم برداشتم، یاران مسعود هیچ کدامش برای من نگفت که عزیزی من تشکر از این که در این راه به نوعی از صحنه افتیدی، از رده خارج شدی، با اشیاءهای شهر رفتی، به زیر پل سوخته رفتی. نستویی که یک زمانی برنامه میگرفت وزیر یک وزارت میتوانست تکان بته، امروز در زیر پل سوخته افتیده و ایران از زندگی چگونه پیش بروه و در زیر پل سوخته با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنه. دیگه چیز نیست برش میگیم سلام عزیز من، تو یک فرماندهی خوبی در جبهات ما بودی. کسی چنین چیزی نگفت. این عقده ها متراکم شد که من بیایم به خاطر حل عقده ها. من یعنی شخصا با احمد شاه مسعود بزرگوار و عزیز هیچ مشکلی نداشتیم. من به خاطر از اینکه بتانم اونا را بیشتر آسیبی روانی بزنم آمدیم به احمد شاه مسعود دشنام دادیم، رکیک گفتیم، یعنی مق به جانب نبودیم. ما دشنامای فحش دادیم و نه تنها به آقای احمد شاه مسعود بلکه به هیچ انسانی ما حق نداریم دشنامای فحش و رکیک بگوییم. مشکل در اینجا شد که اونا شب برنامه ها میگرفتن، مرا دو میزدن، پدر مرا، و حرفای باز من می آمدم جناب احمد شاه مسعود دشنام میدادم. خود شکر که فعلا این فضا نیست، این فضا از بین رفته و فضا بسیار نرمال هست. اما تاسف باری است که مینا جان وقتی شما احساس میکنین که یک دوره پربار زندگیتان برای تطبیق اندیشه ها و تفکرهای یک موضوع به پیش رفته و در آخر سر برای شما یک کس نگفته تشکر، اینمی بسیار دردناک. و من بعد به این نتیجه رسیدم که پس راهی که وجود داره. باز بر دوستا گفتن که تو با اینها درگیری، چرا با جناب مسعود عزیز و بزرگ؟ به این مشکل و از حق نگذاریم مینا جان. 1% وسیع از تاجیکا احمد شاه مسعود به محابا دوست دارن، به محابا عاشقش هستن، به محابا در قلب اونها جای دارن. و این دوره رقمی شد که من در بین همون تاجیکا متاسفانه جایگاهیم بسیار خدشه‌دار شد و حال اونا مرا بسیار شدیداً بد میبینن، متاسفانه بسیار زیاد بد میبینن. اگر به یک قصه دیگه شما رو ببرم، نمیفهم امی تا چی حد امی موضوع یا بگویم اونمو آوازی که شده بوده حقیقت داره. تاسو یو وخت د ولایت نوم نه اخلم، د کس نوم هم نه غواړم واخلم که تاسو غوښتل بیا نوم واخلئ. یو تجار ستاسو پر سر باندې یوه جایزه ایښې وه، که چا هم نستو یا مړ که نو زه ورته دغه جایزه ورکوم. که هغه کیسه لنډه غوندې راته وکئ. ببینین در اون دوره که ما بعضی از متاسفانه در اون دوره ما بعضی از جملاتی را ارائه می کردم که شاید جملات خوبی نبود و بر مبنای همون عقده‌هایی که من داشتم بیان می کردم. و دوست ما در لندن زندگی می کردن، اونا گفته بودن که 10,000 پوند استرلینگ میتن که کسی اگر مرا بتونه بکشه. من برای از اونا گفتم که من نیاز نیست که مرا بکشی، من خودم آماده میشم با یک تفنگچه در کابل و شما همو پول به خانواده های فقیر پنشیر توزیع بکنین، من خود میکشم اگر شما علاقه مند هستین. دوره چی رقم بود مینا جان؟ ما شما ایسی که من امروز دارم احساس میکنم حق به جانب ترین آدم روی زمین هستم، اما 3 سال بعد این حس من که با یک بینش دیگه بررسیش میکنم احساس میکنم اشتباه بوده. ایسی که من دیروز داشتم احساس میکردم حق به جانب ترین آدم هستم. من میتونستم یک شیوه دیگه برخورد بکنم، یک نوع دیگه بیایم برخورد بکنم. من تازه از حالت اعتیاد شیشه بیرون شدم. ببینین شما وقتی شیشه استفاده میکنین 3 سال در بر میگیره که مغز ریکاوری شوه حالت اصلی خود به دست بیاره. تا 3 سال مغز حالت اصلی خود نداره و در این دوره من تنها متاسفانه که
چهره خود شکستاندم، ایمیج خود از بین بردم، جایگاه من در بین مردم از بین رفت. من اصلا قابل مقایسه نستوی 5 سال پیش با نستوی امروز نیست. نستوی امروز یک کارنامه تاریکی از دشنام و توهین و تحقیر و بدبختی داره که وارد زندگی شده. نستوی این دوره ها متاسفانه شراب نوشیده، در لایف شراب نوشیده، آمده جملات رکیک و وحشتناک گفته. این کارنامه های 5 ساله که متاسفانه من در اروپا آمدم مرا بسیار تخریب کرد. اما پیش از او یک شخصیت بسیار خوب بود چهره من. متاسفانه این فاز رقمی شده بود که من سر یک مردم میتاختم و یک مردم بسیار فشار و جملات وحشتناک میگفتم. طبیعتا که اونا هم مرا اذیت میکردن و اینمی تقریبا 2-3 سال ادامه پیدا کرد و حال شکر که از بین رفته، حال خوبتر است. حال ما با هیچ کس درگیر نیستیم. ډېر ښه. اوس که راشو دې ته یو عیده خلک دي په ځینې کسانو باندې مثلا سوي هغه نقطې ضعف څخه یې راونیسي انسان د په ژوند کې اشتباهات وکړي. اوس ګوره ښاغلي نستو وویله چې دغه ځینې کنځلې ما کړي وي، ځینې داسې الفاظ چې باید ما نه وی استعمال کړي، خو زه په خپل کنټرول کې نه وم، دغه الفاظ ما استعمال کړل. ځینې کړنې چې باید ما نه وی کړي دا ما وکړلې، خو زه اوس مهال چې له هغه ژوند څخه یا دغه تیاریک یا تور ژوند څخه چې زه کله راویښ شوم، زه اوس وایم چې نه، دا کارونه باید ما نه وی کړي، دا کارونه زما شایسته نه ول، دغه الفاظ زما شایسته نه ول، باید ما نه وی کړي. نن ورځ دغه کس پرې پښیمانه ده او نورو ته هم یو ډېر ښه پیغام وړاندې کوي چې ګوره زه پښیمانه یم. تاسو کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې داسې کار ونه کړئ چې سبا ورځ لکه زه غوندې دغسې پرې پښیمانه واوسیږئ. نو دوی ډېر ښکلی پیغام ستاسو لپاره وړاندې کاوه. زه د هغه هیوادوالو څخه هیله کوم چې ښاغلی نستو مه ځوروئ. دا یو داسې شخصیت په خپل وخت کې زموږ او ستاسو لپاره ډېر کارونه کړي، خو اوس مهال چې بیا دوی کومه یو توره تیاریکه دوره تېره کړې ده، پښیمانه دي. نو مه یې ځوروئ. هر څوک په خپل ژوند کې ممکن اشتباهات وکړي، سبا ورځ پرې پښیمانه یې، بیرته مثبتې لارې ته مخه کړي. نو یو څوک د یو ښه کردار څخه د ښې لارې څخه مه پښیمانه کوئ. آقای نستو، واقعا سوالات زیادی را دارم که وقت برنامه متاسفانه رو به پایان است. پیام شما را میشنویم دیگه، بعدش خداحافظی. ډیره مننه. زه ځانګړې توګه له میرمن مینه جانې ډیر مننه کوم چې زما خبر واخیست. زه خو په یو حالتو کې په دا آلمان کې همداسې په یو ناشنایي حالتو کې ولاړ یم، زه مخته. ډیره مننه. او بیا هم رڼا تلویزیون چې اوس نوی پیل شوی دی، زه یو ډیر روښانه راتلونکي رڼا تلویزیون لپاره وینم. د رڼا شاته یو تفکر دی، یو افغانستانی او افغانی تفکر دی که شته دی. او انشاءالله الرحمن زه په دا هیله یم چې یو ورځ رڼا تلویزیون په افغانستان کې لومړنی تلویزیون شي او ډیر پیاوړی شي. په همدا هیله له تاسو نه ډیره مننه مینه جانې. ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوم. واقعا زه نن ډیره خوشحاله شوم چې تاسو داسې روغ رمټ خوشحاله مو ګورم. نو دا واقعا د خوشحالۍ ځای دی. ډیره مننه. ښه وخت ولرئ. درنو او قدرمنو لیدونکو، ستاسو څخه هم نړۍ مننه کوم چې زموږ د خپرونې ملتیا مو وکړه. تاسو کولی شئ چې خپل نظریات هم زموږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې خپرونې ښه وخت، ښې چارې.